अरे लम्बा खबर और लमंग का मुल्क खारा ये करा दमर को जन इस पता नहीं लगी चले दमर शुमा सरदा बरियाल बच्ची अफगानिस्तान प्रेद मुल्क पाकिस्तान तजरत हो गई ناصر بريال لارك बिल्कुल ठीक है लगभग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हिजरत कर रहे हिजरत कौल फर्ज हम दी और सुन्नत हम दी कराची हम मुसलमानों पर मुल्क के जुल्म को ज्यादा की तो आगा मुल्क में हिजरत कौल फर्ज दी नूर पदे मुल्क की जमीन से दी यो गुलजाना दा यो बरियाल बच्चे वो भी मुसलमान तो पारा आबादी जन आखिरत दे दा दुनिया को फानी दा चाची थोड़ा दवाई दवाई काकाजी 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 तिना लाड़ शाहान और सुल्ताना किस निमगड़े पचानु शुदा जहान पैगंबर वंदे साहिब दुनिया ना वर्तसीदा मौता वंदे सागा चिमुदाम बे कुर्बान बनल उस दिगत दरबानी की कुर्बान भाई बता सोली जाड़ दाजी दाजी ऐसी ना मुझे चाहता नहीं मुझे चाहता नहीं झाड़ माँ भाई सबर मर हक दे हर इंसान न बराज न खपकी खपा देन बचे चित्त आवाजे तो तर गुरान बिगड़ दी सजार और दारू न रसे हाँ भाई इंशाल्लाह दर सर मनवी वही सो कमर जरा नशी दर गुल जाने लुरी तो जमा ढेर वखे دا تسوي ننګیاله دزړه خان درته ویم دزړه سره بے شرمه پښتانه د ښځو لار نه نیسي او بیا خو زه ستا د تره لور یم او د بریال چنغلې یم و دزړه سره په مینا او محبت کې هر څه جایز دي نه ګل جانې نه زه به تا خپله ناوې جوړو
زه به کور ته زه کور ته ځم بیا د هغه ظالمانو تیارې راغلي دي او بمباري را باندې کوي څه ښکلی وطن زمونږ د امن زانګو وه او د محبت ناوې وه چېرته یې ویلې پردې بعضې ظالمانو او غدارانو له لاسه سور دوزخ شو سور دوزخ جوړ دا د حق اواز ده د مانځه ټایم دی مخکې به مانځه لاړ شو بیا به کور ته لاړ شو السلام علیکم ترور رضا وعلیکم السلام. ګوره تا ته خو پته ده چې ګلجانه زما د تره لور ده یار او بیا زما ډېره خوښه ده یارو هغه د بریال چنګله ده. هر څه چې ده مخکې مې کاکا ژوندی و او اوس مړ شو ګلجانې سره به واده کوم او ضرور به کوم او بریال نه 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 د بریال خبرې به راته نه کې هغه به درځه مړ کړم دا ته څه وې هغه ستا د سکه د تره زوی دی. په جنګ او محبت کې هر څه جایز دي د ترورې زویه آیا محمد خان پخې عمر دې دیو او یې نه به مې یادولې خی کې ته یو یم انو بس ماما خدای خانو واده دې وکړو ته خیر منی مون منی وکړو دا کور خالي که څنګه خای کوم عجیب خبره کې ای محمد یو ته یو دې تیم خو یا کا کنه یو منټ ټیم هم نه راکړم دا ما په خپله باندې واده دی نو چې تا واده یې په خې یې تو کې په ګور دا نه کېږي که ته ما سم د تیو باندې سره د ناوي دا خیر بسوي یو څو یې مو یا خو یا کا کنه وای ما درته وویل تا سبا پورې ما ته کور خالي کړه ګینې دا غن باندې جوړ کړی دی مو یا چای چکا کوی خو وخایي کوم د دې په جنګ کې کته د خدای کول راځي مورې داسې شوی خیر خو دی ګلجانه هم خفه ده ته هم خفه یې ولې لا د خدای وبخښه د مرګ په وخت کې دا وصیت کړو چې زما د مرګ نه پس پاکستان ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي ولې دلته حالات خراب دي بچې زړه خو مې غواړي چې سبا را وطن پرېږدو هجرت وکړو هغه ما ته ډېر په سختۍ سره وي بابا دلته زموږ کور دی زموږ خپل خپلوان دي زموږ تربوران دي ما راته ووایې که نه سبا به موږ دا وطن پرېږدو پاکستان ته به هجرت کوو ګلجانې دا بیا څه وایي چاچی ټیک وایي زه چې تاسو وایي نو ټیک ده نو ګوره خورجانې د خپل ځان به هم خیال ساتي او د بریال په ډېر خیال ساتي ځکه چې ساده دی هسې ساده دی ګوره بریاله پېښور کې د ما ډېر زیات دوستان دي او دا پتې والا اول ته لاړ شه ستا به په کار راشي دا واخله یاره زه خو یم چې ته به هم راسره تللی وې کاکا دې خدای وبخي ډېر ایمانداره سړی و زما د جومات ملګری و بس زه خو به اوس د هغه د یادونو سره ژوند تېروم او تاسو ځئ او زه به دې کور کې ناست یم زه به د دې کور حفاظت کوم ښه ده وروره موږ له اوس اجازت راکړه چې ځو
Abay! هذا ماشي ولا خبر جابين نشستي كان غلب نشستي يا رب وتعلم صبك في جنبهم Madem ya bey tabi, nazu, agi ve ne cizu, ağla dostun o kasım. İstanbul'da buradayım. Ya Allah, तो ख्वाबे और गुलजान हमारा खूब किरावत जिसे खुराता हूँ किसी वापस से वर्षों دا که یې به پیرو چې ته خای ته به لاړ شو یا به بل کلي کې دیې شو ته غم مه کوه ما ته به ټول چل یادي زه به الیکشن ته ودرېږم ووټونه به وایم خلک به دوکه یا دوکه کو به پاس به شم بیا ته کومه دي ډېره ښه ده چې ځو راځه Canta ya wani lura? No mun ga dan sai ne ko da kan. Weekend ya da. Dan maki kin ya khedi.
چا پټ کړ خدای پاک څنګه وطن ته راغلم ابۍ مې مړوکه شوه چنغاله مې مړوکه شوه بیګ هم رانه چا پټ کړ اوس به چېرته ځم موږ خو ډېر زیات ستړي شو ډېر واپس وګرځېدو خدای خبر شه چې چېرته لاړو او بچې اوس به چېرته ځو ولګه السلام علیکم موري خیر خدای کنه چې پریشانه که زمونږ لایق څه خدمت نو مونږ ته ویلی شي نه بچې هېڅ پریشاني مې نشته خو پاکستان ته نوې راغلي یو بریال بچې مې نانو هېڅ غم مه کوه مورې مونږ ستا بچي یو که نه د تا نه بریال بچی ورک دی هغه بچی به درله مونږ پیدا کړو په دې خلکو خو مونږ بلد یو که نه راځئ تاسو زمونږ په کور کې یو څوک نشته راځئ واپس دا زموږ غریب خانه ده زموږ په کور کې زنانې نشته مونږ دواړه پاتې څه کار کوې بچې مورکۍ مونږ بس د دې پړې مزدوري کوو او ستاسو نومونه بچې څه دي دا سلطان نجي او زه طوفان یم او موږ خپلو کې د تره زامن یو. بچې ستاسو مور او پلار مورکۍ تاسو ته مونږ مخکې ویلي چې زموږ مور او پلار نشته او بس دا کور تاسو خپل کور وګڼئ چې څه پکار وي نو مونږ دواړو ته ویلی شئ بچې ستاسو د خدای عمر ډېر کړي خو زما بریال بچې ماله پیدا کړي دلته نه ویلي نابلده ده ته بېغمه اوسه مورې د هغه پیدا کول اوس زموږ کار دی خو مورکۍ تاسو له مونږ د ډوډۍ غم د جلوس کړو تاسو کښېنئ ښه دا څه وایي با چې ټیکر ننګیاله هغوی پاکستان ته لاړل تا ته خو پته ده ایوبا چې ګل جانه زما خوښه ده پاکستان کې څه چې په هندوستان کې به م رانه خلاصه نه شي دا ته څه ګډې وډې وې زه ټیک ویم خو دا ته دلته څه کې دلته زما د یار یادونه دي دا زما د یار کور دی یار ما پیدا دا زما د تره کور دی ته چې آینده دې دلته ونه وینم پوه شوې لومبي ځل مې چې ته د مور د لاس ترکاري وخوړولی خو ډېر خوند یې وکړو که څنګه بچې ستاسو مور او پلار څنګه مړه شو
کله هم سترګې غړولې دي مور او پلار سترګې دي د کلي خلک وایي چې زما مور او پلار او د ده مور او پلار په یو دماکه کې مړه شوي بچي د دې دماکو له لاسه خو زموږ ملکونه تباه شو الله دې دا کافران تباه کړي که دوی په مسلمانانو ظلمونه نه کولي او زموږ په وطنونو یې قبضې نه کولي که دا بعضې مسلمانان ورسې نه ملاوي دي نه به دماکې کېدي او نه به زموږ کورونه ورانېږي و مورې خدای خو دې د شین سترګو انګریزانو بیخو بنیاد وباسي د دې د لاسه خو افغانستان هم تباه او برباد شو او پاکستان هم ته په ور کې ولاړ دی او ورسره یې زموږ پښتانه هم تباه او برباد کړ دا دې خدای تباه کړي زمانې زما بریالم جدا کو ته غم مه کوه ستا بریال یې په ما شو زه به دله را پیدا کوم ولې که ښار لارې کوڅې مونږ ته معلوم دي سلطان ټیک وایي تاسې رښتیا وایې زه وایم بریال بچر دی پسې بچې داسې مه وایه بچې بریال بچې پسې به زه پخپله ګرځم زه به هم در سره ځم مورې یا پخې دي که تا یا خبره وه زه به وې ښه که ما سره ټیم نشته اپیټ خو یې نه و لیدلی ته کوم که داسې کې مه جوړې یا پته دې لګي بیخي نه نو په پته دې چېرته یې ما کومه بټنه وکړه نه ته خو لکه د موټرو غوندې تېز شوې دا ته کېږم وروره بچې زما د بریال بچي پته ولګېده که نه و مورې دونه په اسانه خو نه پیدا کېږي دا خو لوی ښار دی چېرته به پسې ګرځو پیدا به شي تاسو غم مه کوئ مورې زمونږ ښار کې یو دوست دی ارمان هغه سبا میلاو شو او سلا به پې وکړو یاره دا تاڼې ورپسې کتل غواړي که نه توفان
هلکه دا خبره مې دې خوښه شوه سلطانه. کار وشو. په دې ما چې مورکه ګلچانه به چپې ورځمه چپې ده کوم Venga, Shakira. Vale, vamos a los carros. Motorada, ¿verdad? یا به خیر کی آو ګوره خبر اورا یو خراشه. السلام علیکم. سلام علیکم پرېږده. نوم دې څه دی؟ جی بریال. شناختي کارت در سره شته؟ شناختي کارت؟ نه چې شناختي کارت خو راسره نشته. زما درې څلور ورځې شوې چې د افغانستان نه راغلی یم. مور او چنغلم رانه دلته روغ شو. دا درې څلور ورځې راباندې ډېرې سختې تېرې شوې صاحبه قسم په خدای. هلکه تا د شي واله مانم په کوم والله یاره والله دا منې کوي داسې کوي. هلکه سم ودرېږه دا هغه تغلور کوي که نه سم ودرېږه دې ونیسه زه خپله تا د شیاله هلکه ته یې پرېږده دې تا د شیاله وخواسه یاره والله وخواسه سم ودرېږه ما مزدوري کړې ده جي مزدوري مې هلکه داسې ښکاري ته جاسوس محسوس یې زه او نه نه که والله قسم دی قسم په خدای جاسوسي مسافر یم. راغلی وخت کې شتانې ده وخت یا خدای پاک وایم زه مسافر یم وخت دا مسافر الله بس ملا دې علاماتک مسافر سره یم هلکه او د خدای ظالمانو ما څه کړي زه خو بې ګناه یم او مسافر یم مسافرو سره خلک داسې کوي هلکه شکیله څه وې د شپې مې وکړل او نورې څه ونه وې خو دا خبره به تې زه وباسم صفا صفا راته ووایه زمونږ د تاڼې داسې سچو دی چې د ورځې شپږ ځله روټۍ خوري او هغه چې مجرم ته وګوري نو مجرم بیا وشه شي دې روټۍ خوري نور څه کار نه دی هلو الو خوب ننګیال خبرې کوم. ننګیال څنګه خې وطن کې خیر دی څنګه دې رنګو کو یار زنګ مې ته دې لپاره و چې زما یو دشمن درغلی دی پېښور ته خو په څه ناسه طریقه هغه ختمول پکار دي. ښه بېغمه اوسه ننګیاله هېڅ غم ونه کې اول نه خو به یې زه په خپله ختم کړم او که زه نه نو بیا به یې د پولیس ته پاوله کړم ننګیاله او ته په خپله چکر نه رالګې ګپې شپې به ولګو چکر به ووهو درځم به ضرور به درځم خو دلته مې څه لږې مسلې دي وطن کې چې دا ختمې کړم نو در به شم. اوکې عمر دې ډېر دی کومه بس دکان ده سر پسې کور ته در روانم سړیا د خلک لاره یا تاسو سره زموږ کار نه خو دې لږ تاړي ته نو یا څه کې یا زه مور باندې نو ډېر سخت خبر کیږي یا ورته تا ما پیدا خبره دی یار ته اوس دا خبرې پرېږده یو دې راله زړه کې شک اچولی دی اوس دا غم د دې کور وباسو او چېرته دا زوی وله را پیدا کړو څنګه زوی ولا پیدا کې تا سره څه تصویر مسویر شته که نه هم داسې وړکې پسې ګرځې عجیبه کار کوئ تاسو دواړو یار که دا حل ستاسو د دواړو که نه او ما له کار ګورئ
زما په دکان هم بندېږي دا مې اور یار زه د نظم او دا یارانه در سره پرېږدم لا 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 دته دوست یار مون په نیمه لاره کې پرېږدي یار دا یار تاسو دواړه تانو کوټو بلدي زه نه یم زه ساده سړی یم روزګار والا پوه شو په دې خبره ځئ تاسو دواړه لاړ شئ تصویر مسویر وروړئ بیا راشئ ځئ چکا ته وګوره مالیا ګورې راو کړه مزيد كفر يا وصلنا ليه ما يملك راجل يتكلم والله ما انا ليش يعني ما بيتم ګوري شي شو سه قسم په خدای زه خو تراغله مسافر یم ابا عمران روکشوا او کول جان عمران روکشوا او والله نهر نهور ما دیرانه پیسې ټوري واغستې قسم په خدای زه بي ګناه ما انسپکټر سه خلیشا یا الله سلطم ظلم شروع دی دلتم ظلم شروع دی بس څنګه ملشم څنګه لکه څه پلار خو بس تکلیف مکلیف ملو نشه کنه ناشنا تکلیف نو خو تور خم کې لګ اسکرو تان کړم خو خدای خیر کو خدا چرالی ما خو هغه پس ډیر کوشش وکړو او کله هغه سره تصویر مسویری کنه واشنا په اکسې سکے زیم کنه وزرالم مخامخ به ته بګوتک اوس خو تستل شوی لګ آرام وکا او بیا به در باندې خچا کری وخم یا دلته یو مشهور ډمره ډرامو مرامو کې راځي شپې به در باندې راغې دانس وګورم قربان کا کو جار دې شم مخ خرابې دې السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا ولې دا پتا باندې څه شو دا له سم غمیر زمان جوړ شو په یو ریپټ لګیای خو ما خو د دونه تیل نو درکړی کنه چې تا دونه ډیر لګولې دي تا نه به ټیک بد پیریږي شوی خو ته په ځان نه پوه شوی ونه درګي اوسه رشیا اوس به داسې کار وکړه کنه چې ته به د جامو وینځل صابون وخورې هغې سره ستا ژبه بلکل ټیک ایسه جوزف السلام علیکم زه والله له جلال آباد نه راغلی یم ابا عمران موږه شوه اچنغله نه موږه شوه او دې ظالمان دومره ووهلم دومره ته زما له حمله وګورې دغه کې ولاړ پوستکي رانه ویشتل دي قسم په خدای زه جګړه خلاص کړم دې زما په ضمانت باندې پرېږدې الله دې عزت وکړه بیبي په دې ټولو کې بس یوه ته ښې ښه په دې وطن کې به ته خوښه شوې عسکرو دا پړی هم سنبال کړې ښه خلیشا ایسه جوزف مهرباني ښه سبا زما مجره ده خو په وردی کې به نه راځې ځه چې ځو بیبي راځه روټۍ خو بل کړئ که نه ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو په دې وطن کې زما دومره کومک وکړو ته به زما دوه کاره کې یو خو دا چې ته زما ډېر خوښ شوې او بله دا چې ته ما سره واده کوې واده نه نه واده خو به زه ګل جانې سره کوم ته ګل جانې باندې لاس وکړه ګل جانې زما راتله لور ده او زما چمبلم ده اوس چېرته ده څنګه د کابل نه راغلو بېخبر
ګوره زما خبره په کولو وګورو ګوره او که زما خبره دې نه منله که نه نو مکه ځای ته به دې واپس بوځم څه سوچونه کې نه نه دا ظلم را سره ولګي ښه هلته خو سم کساتان دي نو ته بیا ما سره مینه کې او که نه خب زما چرته نه زما راغی ګوره دا لویه دنیا ده دې کې چې څوک ورک شي نو بیا ټول عمر ورک وي او بیا زه هم ورکه شوې ته له چا نه ورکه شوې ته خپله ځان نو بیا خو ته غم مه کوه زه به تان را پیدا کړم ګل جانې به هم را پیدا کړم او ایسته خپله ادی به هم را پیدا کړم دا خوره د کابل نه دا خوره د ډالر ده هسې نه کا ډالر زمان ډېرې زیاتې خوښي در ببو ورشه میډم ته دې اواز کا ګوره زموږ ستا به واده کېږي زموږ به یو کور وي په هغې کې به زموږ ښکلي ښکلي واړه واړه بچي ستا په سر به پټۍ پښتو کې به دې پانسي ته به نه ونه لرې میډمه بار مېلمانه راغلي دي وایي چې موږ ته مجره وکړي خدای چې نن د میډم طبیعت ټیک نه دی بیا به شي ټیک شو ولې لکه داسې خفه خفه هغه طبیعت یې څه ده ډېره سخته بیماره ده ورته وایه چې په دې بانو نشي خلاصېدی نن خو دې په بانه ځان خلاص کو خو سبا به دې ځان ته په زور ګړي په زور ها دا خوره د کابل ده دا خوره د کابل ده دا خوره د کابل ده خندا را پورې مه کوه اشنا سبا به درته په زور ګډوم په زور معلوم شي راته ماته به لګي یا کنچانی بگیتی کی او کنیا او کنیا وقت شو کنیا ما تو یا بازی و ده چیو نسما کیسا جو یا کسی میخا خون تو یا بازی یا چیو یا کنیا دا خلاف چیوسته گئی میکی او ولی چانک نوشو نه نه ډېره چې مسکه بیا به دې رنګ خراب شي دا خو یې ښه خبرې وکړې یا ما یې لویه چې لکه مونځ کې وکړه دا چیني پکې د څه یې نو په دغه پیشن یې پی زم ناوخته یار خدای خبر چې دا بریال به چېرته زړه مو ورپسې شین شو مړه مونږ کې څه خبرې نه وو زه هم در سره ګردن لګېږم یاد زه لږ ویښېږم د څلوېښت روپو پکوړې به راوالو بسا به م خورو او بریال پسې به م ګرځو صحیح ده پیسې راسه کم دي مړه من تش پاڼې نه ما سره غوښته وشي شته راځه چې ګوره ورکې مې لګولې السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی ظالم بچه په یو بل خپې اړولې دي دا درېیم ورځ د دوکان ته نه راځئ ما ته خو داسې ښکاري چې تاسو دواړو د چېرته غټه شوړه لاس له راغلې ده وارمانه شته د ګڼکپانو څه زندګي ده ټول عمر یې په ضلالت کې تېر شوي سړی
تم بس مړه شوړه ویني او موړه نه ویني او یو دوه زنانه راته میلاو شوي دي افغانیان دي او زوی دې ورک شوی دی هغوی موږ کور ته راوستي دي په دا درې څلور ورځې چې غیب یو که نه نو هغوی سره یو بس هغوی سره به د خدمت مزمت والا کوو اوري هلکه خیال کوئ چې څوک نه پېژني هسې نه چې جاسوسان یو تاسو کور ته راوستي ما درته وویلې کتې منې او کتې پوه شوې زه خو دې لپاره راغلی وم چې په درې ورځې دوکان ته تاسو دواړه نه وي راغلي باقي ستاسو خبره زه به د نظم دوکان ته او بیا راشي هلته به ګپ لګوو صحیح شوه لاړم نه سوچ پې وکړه کار خبرو به مولخان خبرې د څو نه کو بدل دا دکاندار سړی دی چرته پیرته سړی دی دې پیږي په دې خبرو ورخه خوب هم لیدو دا خوبونه خلک په ناست دي نه که په ملاست دي اوه مورې ته دا خبرې پرېږده ستا د دې باره کې زموږ ملګري دی هغه ته موږ خبره کړې ده خو هغه راته ویلي چې لږ تصویران راوړئ ستا د تصویران شته کوټوال ما سره د بریانو دوه درې عکسونه شته بس هغه ځل راوله چې موږ ویسو چې ځل یې اخبار کې ورکړو چې ډېر ژر به پیدا شي سکون د ایماندارۍ په جون کې څه مطلب ګوره کله چې انسان ایماندار شي الله تعالی هغه په خپله سکون ورکړي اوهو بریاله نن خو ډېرې هوښیارې خبرې کوي بس جي ستاسو غوندې هوښیارو خلکو سره چې اوس یې لمنو هوښیار شو په دې خوشحالۍ کې به د باندې نن بهر هوټل کې هوټل راوله تصویران اوس هم د سړیتوب کار وي پوه شوې اوس به انشاءالله پیدا شي دا به زه د اخبار کې وم دا پیدا کوم نه دی راځئ اوس غم وکړو چېرته روان یې هلکان تانې ته در روانو خانجي تاسو سره همکار وو خیر خو دی خیر چېرته یې خانجي ته راکړه دا تصویران دا یو سړی ورک شوی د معلومات کولي خانجي ته وګوره دا خو موږ حوالات کې اچولی وو حوالات اوس چېرته دي دا خو داسې کار دی یار چې دا خو هغه افغانۍ غوندې دی دا خو راغلی ما خو داسې په شک کې نیولی وو نه ورسره شته نښتي کاڼو نه ورسره څه او بیا هغه خوشبونه هغې په ضمانت بوتلی سي چو صاحب ورکړی خوشبو ډمه کار وشو دا به ټیک شو ټیک شو کار وشو هلکه دا راکړئ تصویران ډېره مهرباني جي الله مې عزت وکړه ډېره مهرباني راځه هلکه بس یو شو راځئ ما ته ښکاري زما بریال زوی مړ دی ما ته چاره چې تر افغانستان نه پاکستان ته راځه چاچي د هغه د مرګ هم ته ذمهوار یې بریال نه راتلو هغه هم تا مجبوره کو ته څه خبرې ګل جانې بچې ما له ډېرې مجبورۍ نه هجرت کړی دی که زه پاکستان ته نه وې راغلې تربورانو راله زوی وژلو دا څه وې چاچي
ته د ننګیال خوښوې ستا په ډس کې زما زوی کړ چاچی یاره ډایرکټر صاحب هم څه وخت و چې تا سره پیسې وي او دا جینکۍ دنه راتاوې وي او ته هم څه وخت دی چې اوس خیر غواړي چې کومه دي شي په هندوستان باندې هم کوي په زما ګرېږي او ګرې ته زه به دې ګرم چې ته ګرېږي پېښې مې مه کوه پېښې مې مه کوه یو خو چې ته ګدایي ما سره شوې نو زما هغه شته دنده بنده شوه دې ته ناستې سهار راسې دا یو سر خوړنې چا را کړې په هغې مو هم لوټې ایښي چې وایي یو نیسي او د سپېرې زویه د الله په نامه د الله په نامه خدای والیو جي او چې خدای والیو تباو بربادو د الله په نامه راشي د الله په نامه وروڼو د خدای تعالی مسکینه دوی چې بچې خدای به که خیري تعالی داسې ښځه درکړي که نه چې ګل به یې ګل ښه او نور یې سره نشته ډېرې کمې دې واچولې نه نه ډېرې زیاتې خدای به دې انشاءالله نه بدرنګوي ښه دا موږ نوي جومات جوړ کړو نوي کور ته ودې واده جوړ ومې نه والو خدای هغه ووالو مالدار او زکات چې خدای ویستو ها یاره ګورې یو خدمت کوه ویده که نه باره مې مړه زما د غسل شوي وختي راسې ګور چې دا ورته وایو مړه دا نوم درته بدلوم ستا نوم نه پس نوم شو اسلام الدین اسلام الدین او که نه به زما نوم شو دغه اصل دین او اسلام الدین مړه به داسې که هله چمچکا Allahu, Dogetera, Allahu. Allahu, خدای دې تباکه لس روپۍ دې راکړي یې شکل ته دې وګوره او د بل سر راکړي Allahu. ډوډۍ تیاره ده Allahu فقیرانو مجنګانو خدای دې دې خو وایي دې چشمو ته دې وګوره دې پیسو ته دې وګوره دې پنسو ته دې وګوره ډوډۍ تیاره Allahu سوی لس وی مولا دې داسې دي چې ډېر کچه له پیسې ډېر دي Allahu لس باندې څه کېږي Allahu د سړک روز ده دا خو مې پېژني Allahu. بابا دوا کول او دشمن پسې راغلی چې الله یې رانه خدای دې تباه وبرباد خدای دې آباد ساته خدای دا یو مې پېژندو سردا ډاکټر مجرو کې ناستې که نه اوس به شرمېدلې خلک چې ورته دغه شوم څنګه ما سره نیمې کټه د خلکو نه وایي چېرته چارې مکرمایا نه دا خو بل څوک دی هلو اسلام علیکم داسې کار دی مونږ خیر غواړو خیر ته ناست مورجانې خیر خو دوی ته نه چې داسې چغې م جوړې کړي دي زیرې مې در باندې ستاسو زوی بریال پیدا شو چېرته دی زما بریان زه ورله ورسم ما به له بوسئ نه تاسو به قلار دلته کښېنئ موږ به یې دلته راوړو ولې خیر شه
تاسو مورکه مون سره ده زما مورکه چرته ده مون سره کور کې ده راځئ چې ځو دغه دی داس پې کوه راځئ هله شاو شاو راځئ راځئ یاره بچی ته چېرته وې تا پسې په نماز سترګې سپینې شوې امو بیبي څه درته ووایم چې ستاسو نه پس په ما څه سختې تېرې شوي دا خو خو چې دا بیبي وه او زه د مصیبتونو نه بچ شوم یعنې د پاکستان عسکر توبه خدای داسې وهل کوي داسې وهل کوي خیر بیا خو مې حیران شو بیبي دا زما مور ده او دا ګل جان ډېره ښه ده چې تاسو میلان پرېښودلی زما څوک نشته نن د پس به تاسو زما په بنګله کې اوسېږئ او ستا د ګلجانې واده به زه کوم الله دا د ډېرو مندل ودرېږه بریاله تا پسې خو زه د وطن نه راغلی یم نن به رانه ژوندی نه خلاصېږي ته دې وجې تاسو خو راوتله بچې ایښولې او بیا زه یو پاکستانی یم ما ته له بنګلن ورکړه ته الله نه ویرېږي دا دښمنیانې پرېږدې ډېرې ښې خبرې دې وکړې خو د بریال واده به موږ په ډنګ ډونګ کوو او ټول به پکې ګډېږو که څنګه ولې نه نیمه خرچه په ما ده